په خوست ولایت کې د شنو خونو مالکین وایي دوی په خپلو شنو خونو کې بیلابیل ډوله سبزیجات کرلي چې نه یوازې د بازار اړتیاوې برابروي بلکې خلکو ته د تازه سبزیو رسولو په برخه کې سهولتونه برابر کړي دي او په اړونده برخه کې خوست له نورو ولایتونو او ګاونډیو هیوادونو څخه د سبزیجاتو واردولو مخه تر ډیره نیول شوې ده. خو په اړونده برخه کې د مسؤلو چارواکو غواړي چې د کیمیاوي سرو، حشره وژونکو درملو، بازار موندنې او نورو برخو کې همکاري وکړي ترڅو تولیدات لا زیات او معیاري شي. موږ بانجان ډیر کارو، بادرنګ، ټینډه، د سرې مولۍ کارو، داسې نور. والا حاصلات هم ښه دي، حاصلات بیخي ډیر کې دغه ګرین هاوسونه. بازار چې وي کله ښه وي کله خراب وي او داسې نور مرضونه هغه چې دي مرضونه خامخا لږ مرضونه کوي خو بیا موږ په وخت سره دوا ورکوو او زر علاج کوو. نه موږ بیخي د عوایدو نه بیخي ډېر خوشحاله یو او خپله پکې مصروف هم یو، 2-3 نفره هر وخت لپاره کې لګیا وو او عواید یې ښه دي. د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي دا مهال په یاد ولایت کې شاوخوا 90 شنې خونې فعالې دي چې د سبزیجاتو په تولید کې د پام وړ پرمختګ کړی. د دوی په وینا سږکال هم پلان لري چې 63 نورې شنې خونې په بېلابېلو ولسوالیو کې جوړې کړي چې د جوړېدو چارې دوام لري. شنې خونې خو یو دا دي چې د موږ له طریقه څخه یا موږ په خپله یا د همکارو مؤسساتو لخوا څخه توزیع شوي دي. په تیر کال کې 90 خونې توزیع شوي وې، سږکال موږ 64 خونې توزیع کړي دي او عملا په سیمه کې کار ورباندې روان ده. تاسې به په مطبوعاتو کې لیدلي چې دا کار روان ده او په هغه مسلکي معیار باندې بار د متخصصینو لخوا څخه نظارت کیږي چې هغه نتیجه چې هغه ښه نتیجه ورکوي په هغه طریقه باندې هغه باندې کار شروع شوی ده او کار پې شروع ده. او دې سره په څنګ کې بعضې خلکو خصوصي هم دغه کړي دي، شنې خونې لګولې دي. داسې د شنو خونو نتیجه مثبته ده، ښه نتیجه ورکوي. موږ هم دې ته ډېر متوجه یو، نړیوالې همکاري مؤسسې، داخلي همکاري مؤسسې هم دې ته متوجه کوو او بزګر ته هم دا تشویق ورکوو ځکه چې د دې حاصلات ډېر دي، زحمت یې کم ده، اوبه یې کمې مصرفیږي. نو په دا خاطر باندې موږ کوشش کوو چې دغه په ډېر تعداد سره ترویج کړو. دا یادولو ده چې خوست د کرکیلې لپاره مناسب اقلیم درلودونکی دی چې بزګران پکې بیلابیل ډوله کرکیله کوي او ترڅنګ یې بزګران له اړوندو چارواکو څخه تولیداتو ته د مناسب بازار موندنو غوښتونکي دي.